بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ نننۍ ویډیو د LEV باره کې د لوکل ایگزاست وینټیلیشن دې باره کې په ډیټیل خبرې کوو. دا ویډیوز تاسو ته د نبوش IGC په تیاری کې او نبوش ډیپلومې په تیاری کې مدد درکولی شي. دې نه علاوه کوم خلک چې د سیفټي په فیلډ کې کار کوي یا که په سیفټي کې نه کوي خو نور کارونه هم کوي، نو هغوی له د کار په ځای کې دا ویډیوز مدد ورکولی شي. او دې نه علاوه په کورونو کې او عام په پرسنل ډیلی ژوند کې هم چې کوم دی دا ستاسو د سیفټي باره کې معلومات سیوا کولی شي. دوړه، مختلف قسمه دوړه یا مطلب دا وایرسز، بکټیریا، موږ به په دې باندې په ډیټیل کې خبرې کوو. دا چې کله په هوا کې خوره شي نو ډېرې زیاتې مسلې جوړوي. دا سپیشلی کم خلک چې کنسټرکشن سایټونو کې، تعمیراتي ادارو کې کار کوي یا په غټو فیکټریانو کې کار کوي، هلته کې دوړه ډېره زیاته جوړیږي. دوړه د ګرینډینګ نه جوړیږي، مطلب یو څیز له ریګمال کې یا چېرته څه څیزونه موږ کټ کوو د هغې نه جوړیږي. دې نه علاوه صفایي کې لکه په برش باندې څوک تاسو به اکثر ښار کې لیدلي سهار وختي چې کوم ورکران لګي د ښار لارې کوڅې صفا کوي، ډېر زیاته دوړه یې نه جوړیږي. دې نه علاوه چې کله اسکیویشن کېږي، مطلب لکه کنده بنیادونه څه څیز دپاره کنستې کېږي یا تاخانې دپاره، او چیپینګ مطلب لکه اوس تاسو الریډي یو دیوال یا څه څیز جوړ کړی دی یا مطلب لکه میټل دی، هغې نه تاسو څه لږه حصه را دې خوا کول غواړئ، نو دا ټول څیزونه چې کوم دی دوړه ډېره زیاته جوړوي. دې نه علاوه د دې ټول څیزونو په کنټرول لپاره یو اکوپمنټ استعمالیږي ته LEV یا لوکل ایگزاست وینټیلیشن وایي. دې نه علاوه کومې غټې هوټلې کمرشل کچنز چې یا په کورونو کې چې کوم کچن یا د پخلي ځایونه وي، نو هلته کې یو خو لوګی جوړیږي، بل داسې کار دی چې د هغې نه کم هوا ایگزاست وځي، نو په هغې کې تاسو چې کوم تیل فرای کوئ یا څه هغې ته ګریس لیډن ویپرز وایي، مطلب لکه د هغې په هغه ایگزاست کې چې کوم دی د تیلو ذرات شامل وي، نو دا هم په LEV باندې کنټرول کېږي. په دې باندې به هم خبره کوو. بعضې خلک اسپتالونو کې په لیبارټریانو کې کار کوي، د وینې ټیسټ کوي یا دوکانو څه ټیسټونه کوي یا مختلف ټیسټونه کوي، او دغه رنګ هغې کې مختلف جراثیم یا وایرسیز یا دې کنټرول دپاره هم LEV استعمالي. کم خلک چې ویلډینګ کوي، د ویلډینګ نه چې کوم دی مختلف لوګي راوځي او فیومز راوځي. د لرګي چې کومې فیکټریانې دي، لرګي باندې چې کوم کله کار کېږي یا ریګمال کېږي، نه دوړه راوځي، یا سیمنټ په فیکټریانو کې. دې نه علاوه د اوړو په فیکټریانو کې کوم خلک چې ګاډو له سپری پینټ ورکوي، په سپری باندې پینټ کوي، ګاډو له ورکوي یا عام سټیل یا څه شیز له ورکوي، نو د هغې خپل میسټ چې کوي، میسټ یو خپل یو سپری په رنګې لیکوډ پارټیکلز وي، نو هغه خلک په ساه کې الي. دې نه علاوه په پخوانو بلډینګونو کې چې کوم دی اسبیسټس یو شی استعمال شوی دی چې دا د انسولیشن دپاره چې د AC یا هیټر تا کمره کې لګولي، چې دا مطلب لکه صحیح کار کوي، نو د هغې د انسولیشن دپاره اسبیسټس وي، نو د هغې دوړه ډېره زیاته خطرناک. د چینو په کارخانو کې چې کومه دوړه وي، دې نه بعض ټایم ایکسپلوژن یا دماکه هم کېږي. امریکې کې په یوه غټه فیکټرۍ کې شوې وه. دا ټولې دوړې چې ما ډسکس کړي، یا وایرسز یا بکټیریا یا میسټ یا ویپرز، دا څه چل کوي؟ دا خو ټولو نه اول چې کوم خلک کار کوي په هغه ځای کې جوخ موجود چې کوم خلک دي، د د صحت دپاره ښه نه وي. دویمه خبره دا ده، د صحت نه علاوه دا چې څنګه ما تاسو ته ذکر وکړو، بعضې دوړې چې کوم دی دا د دماکې سبب هم جوړېدی شي. کوم څیزونه چې موږ خورو، لکه د چایو خوراک څیزونه یا د څښلو لکه چیني یا د چایو پتې یا د چاکلیټ دوړه یا د اوړو دوړه، دې نه چې کوم دی دماکې هم کېدی شي یا د لرګي دوړه. او که دماکه ونه شي یا مطلب چې صحت ته څه نقصان ونه رسي، نو دا چې کله هوا ته دا څیزونه وځي، دا پلوټنټس، نو د ایر پلوشن سبب هم جوړیږي. د دې ټولو څیزونو د کنټرول لپاره یو اکوپمنټ جوړ شوی دی، هغې ته لوکل ایگزاست وینټیلیشن وایي. دا څه کار کوي چې کوم هوا کې پلوټنټ شامل شي یا مطلب لکه آلودګي شامله شي، دا هوا ځان ته راکاږي د ویکیوم په رنګ، یې پای کې دننه فلټر یې لګېدلي، نو هغه فلټر څه چل کوي؟ هیپا فلټر ډېر زیات فلټر یا واړه واړه پارټیکلز وباسي، نو دا دغه ته نه فلټر کړي، دا پلوټنټ ته نه فلټر کړي، دا دوړه وغیره دا څیزونه ترې وباسي او صفا هوا واپس انوایرمنټ ته یا د کار ځای ته پرېږدي. بعضې چې کوم دغه LEVs وي، پای کې لکه هیپا فلټر وي، په بعضو کې چې کوم دی اوبه هم یوز کېدی شي، لکه اوبه پرې سپری کړي د بره نه، نو هوا کې چې کوم دوړه یا مختلف پلوټنټس وي، نو هغه د هغې نه وځي. او دې نه علاوه الکتروسټیټک یو چارجډ یو فلټر استعمالیږي، نو هغه هم چې کوم دی په دې فلټر کې مدد ورکولی شي.
دې باره کې ډیټیل تاسو مختلف HCU کې د اوشا په ویب سایټ کتئ شئ. را به شو اوس ګرینډر چې کوم دی کله هم یوز کېږي که تاسو پې سټیل کټ کوئ یا پې لرګي څه ګرینډینګ کوئ یا دیوال ګرینډینګ کوئ نو هغه ډېر زیاته دوړه پیدا کوي او د هغې د مخنیوي دپاره هغې سره یو څیز استعمالیږي LEV یا لوکل اگزاست وینټیلیشن. دا تاسو یې په تصویر کې وینئ. د دې نه علاوه بیا به راشو کچنز ته چې کوم زموږ په کورونو کې کچنز دي یا مطلب لکه کمرشل کچن چې کوم په هوټلو رسټورانټو کې ډېر زیاتې غټې کچنز دي هغې کې لکه 10-12 نغري یا مختلف چولې لګېدلي یا په کویلې باندې کوکینګ کېږي یا مطلب لکه فرایر یا مختلف ماډرن چې کوم کوکینګ اکوپمنټس دي نو که هغه لګېدلي نو هغې نه چې کوم لوګې وغیره وځي د هغې د کنټرول لپاره هم LEV لګېدلي. خو څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې کچن د کوم اګزاست وځي نو دې کې ګریس لیډ اینډ ویپرز دي. مطلب لکه دې په دې هوا کې د هغه تیلو یا د آیل ذرې شاملي نو هغې د وجې نه چې کوم دی په LEV کې دننه هم اور لګېدی شي. دا به سات په سات چې کوم دی وینځئ. کوم خلک چې په لیبارټرو کې یا په هسپتالونو کې کار کوي مختلف ټیسټونه په وینې یا په توکاڼو یا مختلف باډي فلویډز چې کوم دی دې څه ټیسټونه کوي وایرس بیکټیریا یا مرضونو دپاره یا بل څه نو د هغې دپاره خپل بایو سیفټي کیبنټ سي هغه هم LEV همدغه شان کار کوي چې لکه ستاسو کوم سیمپل دی په بایو سیفټي کیبنټ کې دننه پروت وي او دی نه هوا بهر نه راوځي بلکې اګزاست کوي یې. د ویلډینګ کوم کسان چې کار کوي د هغې دپاره فیوم ایکسټریکټر همدغه LEV دی. د ټولو یو شان نوم چې کوم دی LEV دی د دپاره فیوم ایکسټریکټرز استعمالیږي. چې کله دا خو واړه ماشینان لکه یو اکوپمنټ سره بعض ټایم موږ په غټو فیکټریانو دوړه کنټرول کول غواړو. مثلا د سیمنټو فیکټري ده یا د اوړو فیکټري ده یا د چینو فیکټري ده یا د لرګي پکې غټ کار کېږي نو هغه ځای کې مطلب لکه په ټوله فیکټرۍ کې دوړې کریټ کېږي نو هلته یو سنټرل سیسټم لګېدلی LEVs لګېدلي لکه څنګه چې د AC ډکټینګ به تاسو لیدلي دغه شان ډکټونه خواره شوي او هغه کې چې کوم دی ویکیوم هوا هغه ځان ته راکاږي او دې ته بیا بهر یو سنټرل بره فلټر بهر لګېدلی نو یا ورته ایر سکربر لګېدلی چې هغه د اوبو په مدد سره دا ګنده هوا صفا کوي یا پکې هیپا فلټر یا پکې الکتروسټیټیک فلټر لګېدلي. کم خلک چې زموږ په پاکستان کې خو چې کله ګاډو له رنګ ورکړی کېږي هر شي چې سپری پینټینګ کېږي نو بهر په هوا کې کوي. د دې کې خو 2-3 قسمه خطرې دي. مطلب لکه چې کوم سړی رنګ کوي نو ځته هم خطره ده دې هغه انهیل کولی شي. دې نه علاوه لکه ما څنګه مخکې ذکر وکړو هوا پې پلوټ کېږي نو د دې لپاره ښه څیز چې کوم دی پینټینګ بوتس دي. دا یو کمره غوندې موټر ورته روغ ورننه باسي دې کمرې نه هوا بهر نه راوځي. په دې کې فلټرې لګېدلي دې ته د بهر نه هوا چې کوم دی دننه ورنه نوځي او د دې بوت نه چې کوم دی کومه هوا چې کوم دی سپری تاسو وکړئ هغه چې کله په اګزاست باندې بهر وځي نو هماغه شانتې فلټر کوي دغه فلټر یې ورته لګېدلي. اسبیسټس ما تاسو ته ذکر وکړو چې دا به د انسولیشن دپاره استعمالېدو او اسبیسټس استعمال اوس په ډېرو ملکونو کې چې کوم دی بند شوی دی. دا اوس د دې استعمال نه کېږي. دا په چتونو باندې استعمالېدو په ډکټس باندې به استعمالېدو نن سبا په کلچونو بریکونو کې خو ډېر زیات لګي. نو کوم ځای کې چې اوس اسبیسټس خو استعمالیږي نه خو چې یو زوړ بلډینګ څوک راورانوي یا مطلب سمندري جهاز کې ډېر زیات دي د دې سمندري جهاز شپ بریکینګ انډسټري کې چې څوک کار کوي نو هغوی اسبیسټس دوړې ته مخامخ کېدی شي او دا د لنګ کینسر یا د پېپړو د کینسر ذریعه جوړېدی شي. نو دې نه بچ کېدو لپاره یې نیګیټیو ایر پریشرز مشینز استعمالوي. کوم ځای کې چې اسبیسټس یې هلته کې د پلاستیک شیټ یو پارټیشن غوندې کې ولګوي او هغې ته نیګیټیو ایر پریشر مشین ولګوي او هغه هم دا کار کوي چې پکې کې هیپا فلټرېږي او هغه چې کوم دی اسبیسټس د دې نه کلین کوي. خو د اسبیسټس په بهر ملکونو کې د اسبیسټس د لرې کولو لپاره کوم چې اسبیسټس کې دې لپاره سپیشل ټرینډ تھرډ پارټي خلک یا هر کس نشي کولی. د دې LEV یو کار خو دا دی څنګه چې تاسو ته ما ذکر وکړو چې دا پرسنل ایکسپوژر یې مطلب لکه خلک د دوړې نه بچ کوي. دې نه علاوه ایر پولوشن هم کموي او د ایکسپلوژن یا د دماکو خطرې هم کموي. دا څومره چې LEV ځي څومره چې دغه د فلټر اګزاست وي نو دې باندې د سټیټیک الکټریسټي د بلډ اپ کېدو ډېر زیات خطرې او هغه چې کوم دی دماکه کولی شي دا ټول ګراونډډ او بانډډ پکاري. په سټیټیک الکټریسټي باندې موږ یو بیل دغه هم کوو یو بیل ویډیو به هم کوو. نیګیټیو ایر پریشرز مشین هم استعمالیږي څنګه چې ما تاسو ته وویل. دا بیسیک چې کوم بیخي بنیادي خبرې دي نو دا موږ ته خپل کار والو خلکو ته ټول باکس ټاک ټریننګ او TBT کې لګول پکار دي. زموږ چې کوم په حکومتي سطح باندې لاز ریګولیشن سټینډرډز
او پروسیجرز جوړیږي داسې لابیز پریشر ګروپس پکار دي چې هغوی د دې استعمال د حکومتي سطح نه په قانوني طور باندې په خلکو باندې امپلیمنټ کړي چې د خلکو صحت او پولوشن په هوا کې کم شي او خلکو صحت محفوظ شي. د دې باره کې ساينس لګول پکار دي مختلف د کار په ځایونو کې. د دې باره کې نور معلومات د HCU کې د اوشا ویب سایټس باندې دي. که سیفټي باره کې پښتو کې نور ویډیوز کتل غواړئ په دې چینل به تاسو ته میلاو شي. لایک شیر سبسکرایب یې کړئ او که څه غلطي پکې شوي یا څه بل څه ویډیو کتل غواړئ کمنټ پرې وکړئ. په دې ویډیوز کې چې کوم دی ما هیشټیګز اچولي هغه داسې ټاپکس چې پښتو کې باره کې ډسکشن ډېر زیات کم دی. که تاسو هیشټیګ کلیک کړئ نو تاسو ته به په نورو ژبو کې خصوصي طور باندې په انګلیش کې دې باره کې نور ویډیوز میلاو شي. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله حفاظت کولو والا دی. د لوی الله په امان.